په عدسیو کې اساسي وړانګې دا برخه نو اوس باید ډېره زیاته اساني ځکه ډېر زیات ورتوالی لري د اندارو د مسلې سره یوازې به یې فرق څه راځي هغه کې انعکاس کېدی په دې کې انکسار په هغه کې نور راګرځېدی په دې کې به نور تېرېږي ښه زه درې وړانګې درته وایم بیا د تصویر د رسمولو لپاره چې کله تاسې ریډیاګرام رسموئ بس نور به هماغه وړانګې دایم وکاروئ او مشکل به مو حل وي بیا هم د هندارو په څیر باندې دا یوازنۍ وړانګې نه دي چې موږ تاسې وایو اما همدغه د تصویر دپاره کفایت کوي دا سو اصلي محور د عدسې په منځ کې دغه نقطه نوري مرکز دا نوري مرکز درته رالی درې وړانګې زده کوي اسانه وړانګې زه به دلته دا محراقونه هم درته وایم یو محراق دې طرف ته دی او یو محراق دې طرف ته دی دا محراقونه په کومو واټنو د دې ځای څخه چې پراته دي مساوي آفرین دا شعاګان یو له بل سره مساوي دي نامساوي دي په دې خبر نه او نه اغېزه لري پر دې مسلې باندې ښه اوس راځو یوه وړانګه دا زده کوئ موازي د اصلي محور سره راله داسې به انکسار وکړي چې له محراق څخه تېره سي دا یوه وړانګه اوس نو د دې ریورس راته ووایاست که له محراق څخه تېره سي موازي نو هغه وړانګه به دا رقم درته رسم کړم که له محراق څخه تېره سوه پر عدسې وړانګه ولګېدل دا به څنګه انکسار وکړي موازي د اصلي محور سره محراق دلته درته ولیکم موازي د اصلي محور سره دوې وړانګې راغلې او یو نو دا زده کوي کله چې پر نوري مرکز باندې وړانګه ولګېدل پرته له انکساره خپل مسیر ته دوام ورکوي دا وړانګه انکسار نه کوي موږ د هغې زده کوو چې دا انکسار نه کوي که نه نو په حقیقت کې دا یو انکسار کوي چې راوځي بیا یو انکسار کوي دا یو انکسار چې د مسیر منحرف کیږي دا چې راوځي بل داسې انکسار کوي چې بالکل هغه خپل اصلي مسیر ته ورسمیږي نو موږ هغه د داخل کې چې څه کار اجرا سو د هغه څخه موږ صرف نظر کړي موږ څه وایي پرته له انکساره دا ادامه ورکوي متوجه سولې او رښتیا هم که تاسې دا د داخل د برخې څخه صرف نظر وکړي چې په کوم مسیر وړانګه راله چې راووځي په مغه مسیر به بیرته رواني انحراف خو یې خود نه دی کړی تغییر مکان یې نه یې کړی بالکل په مغه مسیر باندې راځي درې وړانګې سوې یوه وړانګه دا دوه او دا یې هم درې دا درې وړانګې د وړانګو د ډیاګرام دپاره د تصویر د تشکیلولو دپاره دا یې من ستاسې دپاره کفایت کوي هر وخت استفاده کوای شي اوس نو دا درې وړانګې په متقارب کې څه رقم دي دې ته تاسو توجه وکړئ اصلي محور دا یې محراق دا یې هم محراق موږ تاسې ویله چې نازکې عدسې چې مطالعه کوو ترمنځه پورې هېڅ انکسار ته ضرورت نشته بیا یو ځل دا ټول د اسانۍ دپاره دا کارونه کوو اوس وګورئ چې دغه دواړې وړانګې څومره توپیر کوي که چیرې نور موازي د اصلي محور سره راسي پر عدسې ولګېږي دا به داسې انکسار وکړي آفرین چې غځونه له محراق څخه تېرېږي دا لومړی وړانګه مو زده کړه د دې منکسره له محراق څخه نه دا به داسې انکسار وکړي چې لیرې سو د محور څخه دغه عدسیه وړانګې اصلي محور ته رانږدې کوي دا عدسیه بیا څه کار کوي دا له اصلي محور څخه لرې کوي نو دا به څه ډول انکسار وکړي غځونه به یې له محراق څخه تېره سي اوس نو د دې ریورس راته ووایاست ریورس نو داسې یعنې وګورئ دا وړانګه سوه د دغه په امتداد ګورئ اوس داسې رسم کم درته نه موږ څه وایي که د دې په امتداد وړانګه داسې یعنې وارده سي دا اوس د دې ریورس رالی وګورئ دا وړانګه په کوم مسیر ده د محراق اوس ما همداسې کار کړی وړانګه وي د محراق په مسیر رسم کړی نو دا به څه ډول انکسار وکړي موازي د اصلي محور تر محراق یې مه راتېروئ دلته دا وړانګه مه رسموئ موازي د اصلي محور داسې انکسار کوي چې غځونه یې له محراق بله داسې وایو که د محراق په مسیر وي نو څه ډول انکسار به وکړي موازي د اصلي محور سره او دا وړانګه بیا په دې کې هم دغه رقم راله که پر نوري مرکز باندې وړانګه ولګېږي پرته له انکساره خپل مسیر ته دوام ورکوي
یعنې دا یوه وړانګه دا ډېره اسانه وړانګه ده او دا په دواړو کې په یو شکل درته راله. که پر نوري مرکز باندې ولګېدل په متباعد متقارب په دواړو کې انکسار نه کوي، مستقیم په خپل مسیر باندې ځي. دا درې وړانګې ستاسې ذهن کې پاته کېږي. د تصویر د رسمولو لپاره بس همدا همیشه کارو. موازي د اصلي محور، منکسره له محراقه. په دا بل کې بیا موازي اصلي محور داسې انکسار چې غځونه له محراقه. له محراق څخه تېرې سي پر عدسې ولګېږي موازي. په دې بل کې نه وایي چې له محراق څخه تېرې سي. که د محراق په امتداد وي، د محراق په مسیر وي، د دې بل طرف محراق سو. دا درته یادوم. دا وی په عدسیو کې اساسي وړانګې.